کیږي د حلالو حکم خدای پیغمبرانو ته کړی دی یا ایها الرسل کلوا من الطیبات اے پیغمبرانو پاکیزه څیزونه خورئ واعملوا صالحا او نیک عمل کوئ انی بما تعملون بصیر الله وایي زه ستاسو عملونو خبر یم د کوم بنده چې رزق حرام وي او دې عبادت کوي دعا کوي نو نه قبلیږي ډېر خلک داسې چې ډېر مشقت وکړي او د الله په مخ کې لاسونه غځولي وي او یا رب او یا رب چغې وایي خوراک حرامي اسکاک حرامي لباس حرامي دعا به چېرته قبولی شي وی موسی علیہ السلام یو سړی اولی چې په سجده پروت دی او جاړي اوښکې روانې دي او یا رب او یا رب وی موسی علیہ السلام الله ته سوال وکړي چې یا الله دا بنده تا ته ډېر جاړي او سوالونه کوي ته د ده سوال ولې نه قبلې وی الله ورته چې ګېډه کې رزق حرام دی په بدن یې لباس حرام دی دا لا په اوښکو جاړي که په وینو جاړي نو سوال نه قبلوم حرام خور دی یو حدیث مبارک کې راځي چې کوم بنده حلال خوراک کوي د سنت طریقې مطابق عمل کوي او خلک د ده د ضرر نه محفوظ وي دی به جنت ته ځي پیغمبر علیه السلام نه ملګرو تپوس کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د موجوده حالاتو کې خو ستا امت کې دا خلک عام دي حلال رزق او سنت طریقې مطابق جنو خلک چې په امن کې دي د امت کې عام دي او ډېر مسلمانان د دې پابند دي پیغمبر علیه السلام وفرمیل او آینده به هم هره زمانه کې داسې خلک وي چې د دې احکامو پابندي به کوي یو دویم حدیث مبارک کې پیغمبر علیه السلام فرمایي وی څلور خصلتونه داسې دي چې هغه په تاسو کې موجود وي نو که تاسو ته دنیا کې اسم حاصل نه وي نو دغه ستاسو لپاره کافي دي څلور خصلتونه دا دي چې د امانت حفاظت دویم رښتیا وینا دریم ښکلي اخلاق او څلورم په خوراک کې د حلالو اهتمام کول چې دا څلور خصلته تا سره شته نو که نوره دنیا تا سره وي نو بېغمه شو دا کافي دي سعد ابن وقاص رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه السلام ته درخواست وکړو وی ما دپاره دعا وغواړه چې زه مقبول دعا جوړ شمه زما دعا قبلیږي چې کومه دعا کوم قبلیږي پیغمبر علیه السلام وفرمیل سعدا خپل خوراک حلال جوړ کا او پاک جوړ کا مستجاب الدعوات بشي او بیا فرمایي زما په هغه ذات قسم چې زما روح د هغه په قبضه کې دی بنده چې کله خېټه کې حرامه نوړی واچوي څلوېښت ورځې د ده عمل نه قبلیږي حرامه نوړی ګېډې ته لاړله وی څلوېښت ورځې دی عمل نه قبلیږي او د کوم بنده غوښه چې د حرامو نه جوړه شوله دغه غوښه د جهنم د اور دپاره لایقه ده عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي پیغمبر علیه السلام فرمایلي قسم په هغه ذات چې د چا په قبضه کې زما روح دی یو بنده تر هغې مسلمان نشي جوړېدی تر کومې چې د ده زړه او ژبه مسلمان نه وي او تر کومې چې ګاونډیان د ده د ضرر نه محفوظ نه وي او چې کله یو بنده مال حرام خوري او بیا د هغې نه صدقه کوي نو هغه نه قبلیږي او چې دې ته خرچ کوي نو برکت پکې نه وي او که وارثانو ته یې پرېږدي نو جهنم طرف ته د تللو د ده یو توښه ده د بدو څیزونو نه بد عملونه پیدا کېږي
او په بدو څیزونو باندې بد عمل پاکیږي نه، نیکو اعمالو باندې بد عملونه پاکیږي. معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی د قیامت فرض باندې بنده به د خپل ځای نه خوځېدی نشي تر څو چې د څلورو سوالونو جواب یې نه وي ورکړی. یو عمر دې په څه کې پناه کړی دی؟ عمر خدای درکړی دا دی په نیکو کارونو کې تېر کړه که په بدو کې. ځواني دې په څه کې زړه کړې وه؟ او مال دې څنګه ګټلی و؟ په حلال طریقه که په حرام طریقه؟ او بیا دې څنګه لګولی و؟ د شیطان د خوشحالولو دپاره دې لګولی که د رحمان د خوشحالولو دپاره؟ او کوم علم چې دې کړی دی په هغې دې عمل څومره کړی دی؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی یو ځل پیغمبر علیہ السلام خطبه ویله او وی فرمایل اے د مهاجرینو ډلې پنځه خصلتونه دي چې د هغې په باره کې د الله نه زه پناه غواړم چې په تاسو کې هغه پیدا شي. یو دا چې په یو قوم کې بې حیایي خوره شي نو طاعون پرې راشي، وبایي مرضونه پې داسې نوې نوې راشي چې ستاسو پلار نیکه به د هغې نوم هم نه اورېدلی، داسې مرضونه به پې راشي. کوم قوم کې چې بې حیایي راشي نوې نوې مرضونه به پې راشي. دویم په کوم قوم کې د ناپ تول کمی مرض راشي هغوی الله قات او ګراني او مشقت او محنت راولي او حاکمان پې ظلم کوي. دریم په یو قوم کې چې د زکات نه ورکول راشي بارانونه پې بند شي. او څلورم یو قوم چې د الله او د رسول وعدې ماتې کړي الله پې ناشنا دشمن مسلط کړي، مال چې په ناحقه اخلي. او پنځم دا چې د یو قوم مشران ارباب اقتدار د الله د کتاب قانون باندې فیصله نه کوي، د الله نازل کړي احکامو سره یې زړه نه لګي نو خپلو کې الله والا جنګ جګړې پیدا کړي. الله دې د دې مصیبتونو نه ټول مسلمانان بچي.